تاسو ټول دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباوئ چې دا شانتي نوي نوي بیانات تاسو ته د ټولو نه اول ضرور رسي. السلام علیکم. تاسو چې د جمعې مونږ ته راغلي یې د ورځې ته جمعه والی وایي. جمعه اصل کې جمع کېدو ته وایي. نو د جمعې ورځې ته هم جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیښ. نو جمعې ته جمعه ویل یوه وجه دا هم ده چې قیامت به د جمعې په ورځ برپا کېږي. اوس تاریخ به څه نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث. بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی. نو وينزل الغيث دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې باران بکله. ويعلم ما في الارحام. بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او کجینه دی. دا پته ولګی چې دا الک دی او کجینه دی. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. څلورمه خبره علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کو. الله وی اچا تدا علم نشتا چې زب سبا څه کار کو. اراده یو څه کړی وي او ورپېخ بل څه شي. اراده دې کړی چې دفتر ته ځم په لاره کې دې لارای ووایي. اراده دې کړی چې زه ټیکادارای پسې ځم په لاره کې درته دشمن ناستي ولیدي. په اراده وځي چې زه دکان ته ځم. خیال هم راغی چې دکان ته ځم نیمه لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دې هارډ اټیک وشو دکان ته هم نه رس. روانې چې زه سودا راوړم आवाज در پسې وشي چاله په ماشوم هیضا ولګېده دستونه الټای په ولګي. اس نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اس نفس په دې قادر نه دی چې سبا سبا څه کار کو. اراده د خیر کړی ورپېخ شر شي. اراده یو څه کړی ورپېخ بل شي. دا څلورمه. وما تدري نفس بأي أرض تموت. پنځمه ده الله فرمایي چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې زه به کوم ځای کې مړ کېږم. غریبان خو لا څه کوي. بادشاهان هم په دې قادر نه دي چې مونږ به کوم ځای کې مړ کېږو. علماء وايي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با ټول سرنګون ولاړی. आवाज بوشي لمن الملك اليوم. د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ یو بادشاہ به هم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زه هم څه یم. بیا به ملایکې आवाज وکړي چې لمن الملك اليوم. د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار. د نن ورځې بادشاہ الله دے چې هغه یو دی او داسې په قهر دی. نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي.
نو دا ټول بادشاہان د زمانه با ډېر لوی په هیبت کې ولاړی. عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړي دا ورځ با یو ورځ وي او دا یو ورځ چې دا به 50,000 کال وي. علماء وایي چې 50,000 کال به په دې رنگ نه 50,000 کال به داسې وي چې د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر دا حساب لګوي. د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر داغه یو میاشت به د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر داغه یو ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځې عمر او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر. لګولې شي انسان 100 کروڑ جوړي. دا حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50,000 کالو یو ورځ د قیامت با 15 ارب او 15 کروڑ کال وي. یو ورځ څومره 15 ارب او 50 کروڑ کال دی یو ورځ. او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناس ته ځای بنئ دا 15 ارب او 50 کروڑ کال به ولاړی. نو داسې به تنگ شي دا خلق چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص. دا به یو ورځ د دې انور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې دی. دا ځمکه به د تاندې غوړېدلې وي او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان. د هر سړي سر چې دی آب کټوای وي خوټ کېږي. دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتښتي. قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي دومره د خوف او د یری ورځ وي. یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیری شي. دومره لوی روب به د دې ورځې چې الکان به سپینګیری شي. السماء منفطر به
او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قارعة څه ته وایي؟ الله فرمایي قارعة هغه ورځ ده یوم یکون الناس کالفراش المبثوث چې دا بنی آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والي. پتہ نړۍ ډېر کچې بیا اشرف روډ سرای فتح خان ناصر خان کیسر هاوس پیښور خان په دغه ورځ باندې با ډېر کارونه کیږي خو یو کار به پکې دام چې دا ورځ برپا کیږي نو دین یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزیږي او داغنه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کیږي. اوس دجال څوک دی؟ عزیزانو دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی او هغه اوسیږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې د هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلې پروت. دجال سره خبره اترې چې وشوه او د بیا راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانوه چې زما ملاقات د دغه یو سړي سره وشو او ما ته وی شان قریب چې زه به دروزم او مشرق او مغرب کې بدا سے ځای پاتې نشي چې زه به پایمال نه کم. دغه ته گویا کې دجال وي. نو دې چې راوځي چې وخت کې نو په هر بسوري علماء وایي چې د دې دجال با چې په هر سوري یو طرف ته جنتی او بل طرف